السلام علیکم دوستانو، نن د یوسف جان سره تاسو چې وینئ زمونږ هوټل ته راغلی دی او ډېر زبردست په پښتونخوا کې مطلب ډېر یو غټه نامه د خیبر نیوز خپل رپورټر او ډېر زیات مشهور شخصیت حاضرینو. د ده نه زه نن صرف یو تپوس کوم چې زما ډېر ارمان و چې یو تپوس به درنه کوم. یوسف جان بهی ما ته ټولو نه اول دا ووایي تاسو چې تاسو خو ډېر پروګرامونه داسې کړي دي چې هغې کې مونږ هم جوړولي یو، په لکونو خلک تاسو جوړولي دي، هر ځای له تللی وایي. زموږ خیبر ایجنسۍ کې یو سپیشل پروګرام کړی و چې هغه ډېر مخلوق کتلی و، ډېر زیات کسانو، ډېر زیات خلک یې جوړولي. آیا تاسو هغه کوم یو پروګرام نه ډېر متاثره شوي یئ چې په هغې تاسو په خپله خفه شوي یئ او هغې تاسو مطلب ډېر خفه شوي یو، هغې نه پس وروسته بیا مطلب کوم یو داسې پروګرام و چې هغې کې تاسو ډېر زیات مطلب خفه شوي یئ؟ د کوکې نه زار شم داسې چل دی چېرته چې پښتون پرېکه وایي که نه نو پرېکه په هر ځای کې یو شان دي. ما دپاره هره مورکې هر یو بچی هر یو پښتون چې هغه په تکلیف کې بس ما ته تکلیف راکړي نو داسې زه نه شم ویلی چې کوم یو داسې پروګرام دی هر ځای کې چې په پښتنو درد دي ما خفه کوي نو الله تعالی دې قبول راته راوړي. او دا ستا د پښتنو سره چې دا مینه ده، دومره محبت دی، دومره قرباني ورکړې ته دا خلکو له دا غریبانان راوچتې دې په بیا باندې ټولې دنیا ته ښې. په دې باره کې مطلب تاسو له یو غټ هېواد په کار دی، تاسو ته داسې غټ هېوادونه چېرته میلاو شوي دي؟ ما ته اوس په دې ساعت باندې هېواد میلاو شو، په دې ساعت باندې چې تا سره اوس خبره کوم هغه هېواددار یې که خپله کیمره نه درته وکړي نو پردۍ مورکې راوړي نو ما ته ولاړ وي. دا زما هغه هېواد دی، دا هېواد به تاسو ته ښکاري. نو اخره کې زه دا خبره دلته کې راټولوم، الله دې عزتمن ساته. په دې معاشره کې څه څیزونه داسې کوي یا څه کارونه داسې چې ژوند هغې فیصلې نه کوي، څه فیصلې چې نو مرګ هم کوي، کله کله مرګ هم ستا د کار فیصله کوي چې اخر رب ذوالجلال په موږ امن او خوشحالۍ راوړي. دومره خوږې او ښکلې خبرې، ډېره زیاته مننه یوسف جان بهی. حاضرینو بالکل یو پښتون او دا پښتون بلکې پکاري او د ټولو فرینډ د طرف نه درته بای وایم د هوټل نه سپیشل زموږ هوټل ته راغلی و، یوسف جان سره مو ښه پروګرام وکړو. مننه، خوشحاله اوسئ. د سره ویډیو سپیشل شیر کوي دوستانو.